السلام علیکم قدمونو جوړ خوشاله اوسئ. نن بیا موضوع د افغان کډوالو په باره کې ده. قسم په خدای درته خو زه شرمېږم هم زهیرېږم هم. زړه مې نه غواړي چې ویډیو وکړم، زړه مې نه غواړي، قسم په خدای د کوي غواړي، خو مجبوره سم. دا روزه مبارکه میاشت، دا د خیراتو میاشت ده، دا د زکاتو میاشت ده، دا د صدقو میاشت ده. یو مسلمان له بل مؤمن سره ښه وکړي او خیر ورسوي او خوشحاله وساتي. خو متاسفانه د موږ پاکستان ورور بیا خاص کر ګورمنټ موږ ته ورځ په ورځ نوټس، ورځ په ورځ نوټس، کار په کار نوټس، جمعه په جمعه نوټس. اخیر په تنګ شو. زه اوس د افغان کډوالو ته مې یوه خبرتیا ده چې برای مهرباني نن تا ته د سیاسي کاټو الټرنیټیو ورکړی ده. بیا یې ویلي دي چې 2 میاشتې بعد به دا نور یې پی آر کارت به یې دا 2-3 میاشتې فرق راغی. ما افغان کډوالو ته دا خواستم سیرانو ته ټول وخت تاسو په بزدلي تیر کړو، ټول وخت مو بېغیرتي تیر کړو. 4 کاله تاسو بخلیک معلوم نه سو. تاسو د سنټرانو نه راګرځئ، تاسو د وزور سنټر نه راګرځئ، تاسو د چرګو سنټر نه راګرځئ، تاسو د مچردانۍ له هغه نه راګرځئ. ضمیر، حیا، وجدان دا خو ختم شو. نن به خامخا دا سلوک درسره کېږي چې په 4 کاله کې تا خپل بخلیک نه معلوم، نه د افغانستان شوې نه د پاکستان شوې، یا به د په افغانستان کې خپل بخلیک معلومول، لا به دې دلته معلومول. ته خو نه دورې ولاړې نه دورې ولاړې، ته خو د انجوز له کونې دور نه کورې. د انجوز کونې اوس دغه چې ته راورسېولی. اوس د ما د افغان کډوالو ټولو ته خواسته چې برای مهرباني بلوچستان کې چې کوم کیپونه دي تعلیمي ادارې بندې کړئ. نه به تعلیم کېږي اداره تر هغو پورې چې موږ تاسې بخلیک نه یې معلوم شوی. مخ ته زه ولاړ یم، که هر چا څه ویل زه ورک سړی نه یم. نمبر هم درښیم، پیم هم ځنې. مه پولیو ورکوئ، مه واکسین ورکوئ. تعلیم ادارې زه څه کوم؟ ما ماسټر به څه ورته ویایي؟ هغه ډپریشن ده، ما ماشوم ډپریشن دښته ده. ته د ما واکسین زه څه کوم؟ زه پولیو څه کوم؟ ما کډه د خرب شا ده. ته به په ما باندې پولیو مه راوړې. سکولونه دې مې راته خلاص کړي دي او د یونیسار والو سره مذاکرات پرېږدئ. یونیسار وال مه در پرېږدئ، کتې هینې مه در پرېږدئ. دا موږ ته چې راپېښه ده دا له یونیسار راپېښه ده، دا د افغان متحده موږ ته راپېښه ده. 4 کاله به په یو ملک کې سړي تېر کړي، هغه به یونیسار به یې غم خور. بیا به موږ په خپله خور، موږ په خپله خورو انجوګانو نه و خلاص. اوس راسه، اوس په روزه کې پریشانه، په سیمې پریشانه، په تراوو پریشانه، هر څه یې سره در ګډوډ کړو. یا نو ادارې دې خلاص کړي ده، تعلیم ماسټران هم ورته ناست دي، دوی هم را روان دي. مهرباني وکړئ دا بند کړئ چې تر څو دې موږ بخلیک نه معلوم شوی. دا زه خواست ټول افغانانو ته کوم. یونیسار ته زه ولاړ یم، د پاکستان ګورمنټ ته زه ولاړ یم، ما ورښه یاستئ. تاسې هېڅ نه کېږي، تاسې هېڅ نه کېږي، تاسې یې سیر بند کړئ چې زموږ بخلیک معلوم شي. په داسې حالاتو کې هېڅ معنا نه لري. دا د موږ بیا کمزوري ده، دا بیا دا د خندا خبره ده چې خلک په موږ باندې لکه پسخند چې وږي. یوه میاشت به دغه وځي، 3 میاشتې به دا بل پسې وځي. تعلیمي ادارې هم راته خلاص کړي دي، واکسین هم راکوي، پولیو هم راکوي. زما له غمه مړ ده. ته چې ما بارهیې، ته چې ما ته نوټسان راکوي، نو ته بیا ما څه کوې؟ خو دا زه بس روان یم. ته خو مې دا نه پرېږدې، ته یې زه کوټې ته باندې چپه کوم، زه دې په زور باسم. ما افغان کډوالو ټوله ته خواست ده که
دلته دي که په خیبر پښتونخوا کې دي همت وکړئ غیرت وکړئ روډ خو ولاکه بند کړئ احتجاج خو ولاکه وکړئ ولې دغو موسسو دغو انجوګانو موږ داسې کړي یو یا دي لکه خسیان کړي یو دې همت دې پکار ده دې غیرت پکار ده اخیر خو به مرو الله ته به څه یایو الله به څه درې تا څه وکړه افغانیه ته خو د افغانانو مشر وې ته کډوال وې ته خو مشر وې ته ورته وایې چې زه دې انجو زه والوته ناست وم ما دې وزو سنټر غوږ برخلیک 40 کاله 48 کاله کېږي نه دې په افغانستان کې خپل برخلیک معلوم کړ نه دې دلته معلوم کړ بیا یو نوټس نه بروجو روزه په روزه نوټس اختر په اختر نوټس بس دا یوه خبر مې درته وکړه ای منئ کور ودان که نه منئ بیا هم کور ودان ما دا په اوس سره پرته جواب یې زه یایم زه له مرګه نه ډارېږم زه د ډار زوی نه یم زه د ویرې زوی نه یم زه پښتون یم والله بالله څومره تله مرګ ته دای ورځم لکه مرګ ته په ډاله ورځم لیکن یو څه را بیداره سئ یو څه غیرت وکړئ دا ډرامې په تاسو تر څو جوړېږي هېڅوک په تاسو خوا نه بدوي څه سو هغه د لر وبر بار څه سو موږ یو افغان یو لر وبر یو یو افغان یو پښتون یو نن څه سو نن ټول ورک دي نن دې تا په کور ضرله ته په خپله بوزدله بېایمانه کور راسې هېڅ هم نسې کړی موږ هر څه کولی سوای دا 40 کاله کې موږ برخلیک هم په پاکستان کې معلومولی سوای افغانستان کې هم معلومولی سوای موږ له دغو انجوګانو له دغو یونیسیانو له دغو موسسو چې زموږ یې له کاره وایستلو اوس ټول ولس په پریشانه ټول افغان کډوال پریشانه بس نور وخت نه نیسم خدای په امان ومن الله توفیق